د خوست ولایت مرکز په مردخیلو، حبشخیلو او کونډیو کلي کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د NCA په مالي لګښت او د عدالت غوښتنې او پیاوړتیا مدني موسسې اکوار له لوري د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره د پاکو اوبو درې شبکې چې 1526 کورنۍ ترې مستفیدې شوي دي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ګټې اخیستنې په یادو مراسمو کې خوست والي وویل چې خلکو ته خدمات ترسره کول د مسؤلینو مسؤلیت ده او باید په کیفیت سره تر سره کړي. تر څنګ له مؤسساتو هم مننه وکړه چې حکومت سره په هماهنګۍ خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. والي زیاته کړه چې د ولسونو پر مټو او ورسره په ګډه همکارۍ به په هر سیمه کې د ورته پروژې پلي کړي. په یادو مراسمو کې خوست والي زیاته کړه چې باید خلک د خپل شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته اولویت ورکړي. هر فرد د دې مستحق دی چې باید هغه خدمت وشي. البته داسې اجتماعي خدمت چې دا خدمت څخه یو ولایت یا یو ولسوالي او یا یو کلی برخمن کیږي، دا بیا زموږ تاسو د ټولو ذمہداري جوړیږي چې باید یو بل ته لاس راورکو او یو د بل لاسنیوی وکړو، یو د بل امداد وکړو تر څو داسې خدمت ورته وشي چې هغه عام المنفعه خدمت وي. اوس دا وخت را رسېدلی دی چې په موږ باندې تاسو اعتماد وکړئ، موږ په تاسو باندې اعتماد وکړو تر څو آبادي وکړو. کوم سړک جوړیږي، کوم کلینیک جوړیږي، کوم مکتب جوړیږي، کدا چې د اوبو شبکې جوړیږي، دا زموږ د خلکو ورته ضرورت دی، د آبادي ده. د دې ترڅنګ د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وویل چې کوښښ کوي تر څو ولسونو ته په هر برخه کې د تورته ټولګټي پروژې پلي کړي او د کلیو له خلکو یې وغوښتل چې ساتنې ته پوره توجه وکړي. مونږ چې څومره کور وکړو د واش پروګرام کې د بیا رغونې په باره کې او مختلفو کلیو کې بیا کام ده. الحمدلله ریاست د انکشافي دهاتو همداشان د اقتصاد ریاست او موجوده کوم خارجي او داخلي انجوګانې چې دي دې سره موږ بار مجلسونه کړي دي چې ولس ته باید دا خدمات وکړو چې کوم موجوده وخت کې ضرورت ده. بل لوري د کوار موسسې ولایتي مسؤلین وویل چې د دې پروژو تطبیق ترڅنګ د ګټې اخیستنې او ساتنې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی دی. د صحي پروژې تطبیق سره هایجن سیشن هم نیولای شوی دی او اویرنس هم ورکړی شوی دی، عوام عامه پوهاوی د دغه کلیو د پوره ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه په دغه کمیټه کلیو کې چې کومې صحي کمیټې دي دغه ته ټریننګونه هم نیول شوي دي تر څو دغه پروژې د تطبیق نه وروسته مسؤلیت دی په غوړه وخلي او د دغه وړتیا ولري چې د پروژې دوامدار ډول ساتنه وکړي. د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مؤسساتو مننه وکړه چې د پاکو اوبو رسولو په برخه کې ورسره همکاري کړي چې وړاندې لیدې به د څښلو اوبه له نورو سیمو په سختۍ سره راوړي. دوی همدارنګه د یادو پروژو د ساتنې ډاډ ورکړ او ترڅنګ په یاده سیمه کې د تورته د نورو پروژو د تطبیق غوښتنې هم وکړي. مخکې په دا کلی کې موږ د ډنډو ویلو بچخاله امکانات د سویونو نه وو، وروسته بیا لږ امکانات پیدا شول، هغه محدود کورنیو ته یو نیم کور ته به خبر ګیر کړل او به ته نوړل هغه او بدارې وی چې سلوت سویونو سلوت وو. اوس الحمدلله دغه موسسه کوار موسسه د اسلامي اماراتو امیرینو مونږ ته دا موسسه منظور شوله، دا څوی جوړه دا صحیح وبدي. الله پاک په شریف کې چې کلو وشرب ولا تسرفوا، تاسو وخره وچخه اسراف ما کوي، دې په سره باید احتیاط وشي. د یادولو ده چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو د معلوماتو په اساس د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې به د دوی له لوري او مؤسساتو سره په ګډه همکارۍ د تورته د ټولګټو پروژو د تطبیق سروېګانې روانې دي چې نږدې وختونو کې به یې چارې پیل شي.